السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په دې ننني درس کې مونږه درې خبرې یادو. د ټولو نه لومبه چې کله زنانه بیماره وي نو آیا د هغې سره خاوند خاص تعلق قایمولی شي او که نه شي. مسله نمبر 2 چې کله زنانه د حیض په حالت کې یعنی ماهواره بیماری په هغې باندې راغلي نو خاوند په کومو صورتونو کې د هغې نه خپل حاجت پوره کولی شي. نمبر 3 که چېرې د حیض په حالت کې د ښځې سره خاص تعلق قایم کړی شي نو آیا په انسان باندې د شریعت د طرفه څه سزا مقرر ده او که نه، په ده باندې څه کفاره شته دی او که نه شته. راځو د اولې مسلې طرف ته چې کله په زنانه باندې ماهواره بیماري نو آیا خاوند د دې سره خاص تعلق قایمولی شي او که نه شي. نو بالکل دا ظاهره خبره ده او الله رب العالمین په قرآن کې د دې په باره کې واضح حکم مونږ او تاسو ته نازل کړی دی چې کله زنانه د حیض په حالات کې نو د هغې نه به انسان جدا کیږي، د هغې سره خاص تعلق قایمولی نه شي. د جداوالي مطلب دا دی چې خاص تعلق به ورسره نه قایموي. الله رب العالمین په قرآن مجید کې فرمایلي ویسألونک عن المحیض قل هو اذن فاعتزلوا النساء فی المحیض ولا تقربوهن. چې ای پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خلک ستانه د حیض په باره کې تپوس کوي نو ورته ووایه چې دا یوه ګندګي ده، تاسو د زنانو نه ځان وساتئ په دې ایامو د حیض کې. د ځان ساتلو مطلب دا چې د زنانه سبا په دې ایامو کې کوروالی نه کوي. په دې مسله به شاید چې ټول مسلمانان پوهیږي. دویم نمبر چې کله زنانه بیماره وي نو په کومو صورتونو کې انسان د زنانه نه خپله فایده هغه پوره کولی شي. نو دا یاد ساتل پکار دی چې کله زنانه بیماره وي او د زنانه د پاسه پیړه کپړه وي نو انسان بیا د زنانه نه خپل حاجت هغه پوره کولی شي. په دې کې شرعاً هیڅ ممانعت نشته دی چې انسان د هغې نه خپل حاجت پوره کړي. دریم نمبر چې کله انسان د حیض په حالت کې د خپلې بیبي سره کوروالی وکړي نو آیا په ده باندې د شریعت د طرفه څه کفاره شته دی او که نه شته. نو بالکل په احادیثو مبارکو کې د دې لپاره خاص کفاره ذکر کړی شوې ده چې کله انسان د حیض په حالت کې د خپلې بیبي سره کوروالی وکړي نو په حدیث د نسائی ترمذي امام ابو داود هم دا حدیث راوړی دی چې اذا وقع الرجل باهله وهي حائض فلیتصدق دینار. کله چې انسان د خپلې ښځې سره کوروالی وکړي په ایامو د حیض کې نو دی صدقه کې 1 دینار، په ده باندې 1 دینار صدقه ده. په بل حدیث کې ورسره بیا لږ تفصیل راغلی و اذا کان دما احمر فدینار. کله چې وینه سره وي نو د ایامو د حیض اولنۍ ورځې وي بیا به 1 دینار پوره ورکوي. و اذا کان دما اصفر فنصف دینار. او کله چې وینه زیړه شوې وي د حیض لږ وخت وتی وي نو په ده باندې بیا 1.5 دینار دی. او 1 دینار 4.24 ګرام سونا دا جوړیږي. 1 ګرام نو 1 دینار. بیا په هر ټیم کې چې د سونې کم قیمتي نو د هغې په ځای باندې انسان روپۍ ورکولی شي. نو امید لرم چې انشاءالله تاسو به په دې 3 مسایلو باندې پوه شوي وئ او انسان له دا پکار دی چې په دې باندې ځان پوهه کړي او په دې کې شرم او حیا محسوس نه کړي. یوه مسله هم دا وکړه چې په ایامو د حیض کې بالکل د خپلې زنانه سره خاص تعلق قایمولی نه شي. په دویم نمبر که انسان د خپلې زنانه نه خپل حاجت پوره کوي نو پکار ده چې په زنانه باندې کپړه وي. په دریم نمبر چې کله خاص تعلق انسان قایم کړي نو که په اوله ورځو کې په ده باندې 1 دینار دی او که په اخرنو ورځو کې وي نو په ده باندې بیا 1.5 دینار دی. او د 1 دینار اندازه او مقدار هغه 4.24 ګرام دی. او بیا چې په کم وخت کې د سونې کم قیمت نو په هغې مقدار سره انسان روپۍ ورکولی شي. جزاکم الله خیر.